د کهانی په شروعات کې مونږه یو دوه رونه وینو چې دا په دنیا کې د ټول نه یو خطرناک غله وي او دا دوه رونه په دنیا کې د ټول نه قیمتي ګاډي ګوري او هغه پټوي او دا دوه رونه دومره خطرناک غله وي چې دوی ته د ټول دنیا ډیره زیاته حیرانه وي ځکه چې دا دوه رونه د ورکوټوال نه په دې غلاګانو کې ټرین شوي وي خو د دې نه مخکې مونږه یو میله ګورو چې په دې ځای کې دا یو ګاډی خرڅیږي او د دې ګاډي نوم وي بوګاټا په دې ځای کې د دې بوګاټا قیمت هیڅوک هم نشي ادا کولی خو د دې نه بعد مونږه په دې ځای کې دا یو کس ویني چې د جیک نوم وي او دا جیک دا په دې ټیم کې د خپل بوس سره کانټیکټ کوي او دا دغه ګاډي قیمت ادا کوي او دغه ګاډي واخلي د دې نه بعد مونږ په دغه ځای کې دغه دوه ویني چې دا په دې ځای کې ولاړ وي او د هغه بوګاټا ګاډي انتظار کوي ځکه چې دا دوه رونه د هغه بوګاټا ګاډي غلا کولو لپاره راغلي وي په دې کې د یو نوم وي ګریټ او د بل نوم وي انډري او دا انډري دا چې څنګه هم دغه ځای کې دغه کنټینر وینو نو دا فورن په خپل پلان باندې کار شروع کی او ډایرکټ د خپل ګاډي ته وخیږي په دغه کنټینر پسې شاته ورپسې شي د دې نه بعد دا ګریټ دغه رسۍ راواخلي او دغه پل نه لاندې دغه کنټینر ته ورودانګي خو د دې انډري د لاس دا وخیږي او دا د کنټینر د ولیدو والوي او په دې ټیم کې هغه ګریټ ور ډایرکټ ځان د خپل ګاډي راورسي او دا ډایرکټ هغه ګاډي ته ورودانګي د دې نه بعد دا ګریټ دغه موټر ور مخې ته کې دی کنټینر ته او دا انډري ډایرکټ دا کنټینر ته دوباره ورودانګي انډري ډایرکټ په خپل پلان باندې کار شروع کی او په دې ټیم کې مخې ته مونږه هغه جې کوینو چې دته په دې ځای کې سبګړ بل محسوس شي نو دې ډایرکټ د خپل ګن نه واخلي او دغه ډرایور ته ونیسي ورته وایي چې دا موټر په دې ټرک باندې وها نو دغه ډرایور دا دغه موټر په دغه کنټینر باندې وهي او ګریټ ته چې څنګه هم پته ولګي چې دا د دې نه بغیر نه کیږي نو دا په دې ټیم کې د خپل ګاډي مخې ته کې او په دې روډ کې ورته برابر کی نو د دې سره د کنټینر د سپیډ د لپون ته کې کم شي نو دا جیک دا ډایرکټ په دغه ګریټ باندې فایرینګ شروع کی او د جی پی کوي او په تیر اخر کې د جیک ته هم په دغه تمانچه کې دغه ګولې ختم شي د دې نه بعد دا جیک دغه کنټینر ته د دروازې نه بهر ته پاوه انډري پسې راوځي او په دې ځای کې ډېره سخترینه مقابله شروع وي خو هغه انډري دغه کنټینر ته دننه ورننوځي او دغه بوګاډا تی چپکی او بهر ته راوځي او دا دوه رونه په دې غلا کې کامیاب شي او دا دوه ډېر زیات خوشاله وي د دې نه بعد دا دوه رونه دا ګاډی د جیم خواته بوزي او دا جیم دا یو ډېر خطرناک سمګلر وي او دا قیمتي او د غلا ګاډي اخلي او دا جیم دا چې څنګه هم دغه بوګاټا ګاډي ویني نو دا ډېر زیات ویری کې او حیران شي چې دا ګاډه خو ماته چرته د یو ورس سمګلر ښکاري او دا انډري ورته ډایرکټ وایي چې موږ زر تر زر پیسې راکړه چې موږ د دې ځای نه ځو دا جیم دا چې ډایرکټ د دې خبرې نه انکار وکړي ورته وایي چې زه دا ګاډی نه اخلم د دې نه بعد دا جیم د خپلو کسانو ته اشاره وکړي او دغه کسان راشي او دا انډري او ګریټ ونیسي او په دې ځای کې یو ډېر زبردست فایټ شروع شي خو د جیم دا کسان دا ډېر زیات وینو دا د انډري او ګریټ ډېر زیات وهي او بېهوشه یې کړي د دې نه بعد دې ځای ته هغه جیک راشي چې په لاس کې ورسره ګن وي او دا جیک دا دې ځای ته په خپل بوګاټا پسې راغلی وي او دا جیم دا ورته ډایرکټ وایي چې ته د خپل ګاډی بوتلی شي او ماته دا پته نه وه چې دا ستاسو ګاډی دی او دا انډري او دا ګریټ دا چې څنګه هم په اوښ کې راشي نو دا د یو بوس خواته وي دا بوس دا د هغه جیک وي او دغه بوګاټا ګاډی دا د دې بوس وي او دا بوس دا په دنیا کې د ټول یو مالدار انسان وي او د ده سره ډېر زیات قیمتي ګاډي موجود وي خو د دې نه بعد دا بوس دا د جیم په دغه ځای کې ډایرکټ ولي او د دې سره ډایرکټ ملکي او دا انډري او دا ګریټ دا په دې ځای کې د ځان سره روان کې او خپل بارګین ته بوزي په دې بارګین کې ډېر زیات قیمتي ګاډي موجود وي او دا انډري او ګریټ دا چې دا قیمتي ګاډي ویني نو دا هم ډېر زیات حیران شي خو د دې نه بعد دا بوس دا د دوه رونو ته دغه ګن ونیسي او د دوه رونو ته وایي چې زه به تاسو اوس ولم په دې ټیم کې ورته ډایرکټ دا انډري وایي چې ماته یو ډېر قیمتي ګاډی معلوم دی چې دا ګاډي نوم دی فراري او هغه به مونږ ته راپورټ کړو خو دا بوس دا د دوه رونو په خولې باندې حمل نه کوي ځکه چې دا دوه رونه ډېر خطرناک غله وي او په دې ټیم کې ورته دا ګریټ وایي چې ته موږ له صرف یوه هفته ټیم راکړه او یوه هفته بعد به ستا سره هغه فراري په دې ځای کې موجود وي د دې نه بعد د دې بوس په دې دوه رونو باندې یقین نه شي او دا دوه رونه آزاد کړي په دې ټیم کې دا انډري د ګریټ ته وایي چې یوه هفته خو ډېر زیات کم ټیم دی او دا فراري به موږ ته څنګه راپټوو خو دا ګریټ دا ورته ډایرکټ وایي چې ته صرف مخکې ګوره چې زه څه کومه د دې نه بعد دا دوه رونه راډیکال شي او د خپلې ګرلفرینډ سره میلاو شي او دا دوه رونه د ګرلفرینډ ته وایي چې دا فشن موږ د یو وړې غلا پلان ناوان کړی دی نو د دوی سره په دې پلان کې د خپله ګرلفرینډ هم شریکه شي د دې نه بعد دا ګرلفرینډ دوی ته وایي چې زما یو ملګری د هغه مو ډېره خطرناکه غله ده د دې نه بعد دوی درېونه د هغه جنۍ خواته راشي او د هغوی سره په پلان کې شریک شي او دا انډري او دا ګریټ دا ځان سره په دې پلان کې د څلور کسان نور هم شریک کړي چې دا څلور ونه کسان دا ډېر خطرناک ډرایوینګ کوي د دې نه بعد دوی شپه باندې په دې هوټل کې کینی او دلته کې د خپل پلان سیستم برابروي خو دوی ته دا پته نشته دی چې لږ ټیم بعد زموږ سره څه کېدو والا دي او دا انډري دا چې څنګه هم دوباره د خپل کور ته راشي نو په دغه ځای کې یو ناشنا کس موجود وي دغه ناشنا کس بل څوک نه وي خو دا د هغه بوس کس وي په دې ټیم کې دغه کس دا د انډري ته وایي چې زه بوس رالیږلی یم او ماته یې دا ویلي دي چې ته په دې کسانو باندې نظر ساته بل طرف ته په دې ځای کې مونږ د دې انډري هغه ګرلفرینډ وینو چې هغه په دې ځای کې د انډري ته وایي چې د بوس یو کس راغلی و او زما هغه ګرلفرینډ هغه د ځان سره غوا کړې ده ولې ده نو د دې سره د انډري له ډېره زیاته غوسه ورشي او دا ډایرکټ د خپل پلان د هغه بوس هغه بارګین طرف ته تاو کړي
او بیا مونږ د دې نه بعد وینو چې د دې بوس په کور کې هغه د انډري هغه ګرلفرینډ موجود وي. نو دا په دې ټیم کې د دې بوس د کور دا ټولې کیمرې دا هیک کړي. نو په دې ټیم کې د الارم یو تیز اواز راشي. نو د دې سره دا ټول سکیورټي ګارډ دا ډېر زیات شکي شي او دا د دویم چت طرف ته منډه کړي. نو دا جنۍ دا په دې ټیم کې د دې موقع نه پیدا واخلي او ډایرکټ بهر ته ګیټ طرف ته رامنډه کړي. بهر چې څنګه هم دی دا ګیټ کولاو کې نو هغه انډري د خپل ګروپ سره دغه کور ته راننوځي. او په دې ټیم کې دا یو کس دا د بارګین دغه دروازې ته دغه بم کیږي او په دې کې یو غټه دماکه وشي او د بارګین دا ګیټ دا کولاو شي او په دې بارګین کې دننه هغه ټول قیمتي ګاډي موجود وي. نو دا ټول کسان دغه ګاډو ته وخیږي او دغه ګاډي د ځان سره روان کړي. د دې نه بعد د سکیورټي ګارډ ته پته ولګي چې کسانو خو د دې ځای نه ګاډي بوتلل. دا ډایرکټ راشي او د خپلو ګاډو ته خیږي. خو دا یو کس دا په دې ټیم کې مونږ وینو چې دغه ته په دغه ګاډي کې بم ایښودی وي او په دې کې یو غټه دماکه وشي او د دې سره دا ټول سکیورټي ګارډ دا په دې کې تباه شي. بل طرف ته مونږ هغه بوس وینو چې په دې ګاډي کې را روان وي او دته ډایرکټ دا پته ولګي چې انډري او دغه سره هغه بل ورور هغه زما ګرول ګاډي او واکه. نو دا ډېر په غوسه باندې په دغه انډري او دته په دې ګروپ پسې را روان وي. په دې ټیم کې بیا مونږ یو ورایزي علاقه وینو چې دا ټول ګروپ په دې غرونو کې دا ګاډي روان کړي وي او په دې پسې فوراً هغه بوس هم ځان راورسوي. خو په دې کې دا ګروپ دا دوه ځای شي او دا په یو روډ لاړ شي دا بل ګروپ دا په دې بل روډ لاړ شي. خو دا بوس دا ډایرکټ په هغه انډري طرف ته روان شي چې دوی لږ سفر وکړي نو دوی ته مخې ته یو ډېر غټ پل راشي. دا انډري چې څنګه هم په دغه پل باندې واوړي نو د ځانه شاته یو بم پرېږدي او په دې کې یو غټ بلاست وشي او دغه پل په منځ باندې دوه شي. اوس ته مخې ته مکمل لاره بندې شي. نو بوس دویم لاره اختیار کړي او په دې انډري پسې شاته روان شي. خو بیا مونږ په دې ځای کې وینو چې دا انډري او دا ګریډ دا په دې ځای کې د خپل ګاډي وتروي او د دې ګاډو نه راکوشي. خو مخامخ دوی د هغه بوس راشي او دا بوس دا د دوه وروڼو ته ډېر زیات غوسه هم وي. د دې نه بعد دا بوس دا د خپل موټر له ډېر زیات سپیډ ورکړي او دا دوه وروڼه پې وهي. خو اچانکي پې د دغه ځای نه یوه ډبره راوځي او د بوس دا ګاډی ووهي او ډایرکټ یې دغه سمندر ته واچوي او دا دوه وروڼه دا په دې غلا کې کامیاب شي او دا ډېر زیات مالدار ترین کسان شي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ کهاني. امید ساتم چې ستاسو به خوښه شوې وي. د نوې ویډیو لپاره سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.